سترګې د ونه د اسمان سرې دي نن بلې دي لمبې د انتقام پکې د ونو قوم و د ولسي پښتون ډېرې غیرتي سپین ږیرې قدرمنې افضل یې کشرونې په ټول ناوال زه که په روایتي انداز دا خبره کوم چې زه د توسې ننګ ته د توسې جذبې و د توسې غیرت ته سلام کوم زموږ په خیال دا به بېزویه نه وي ځکه چې په داسې ماحول شي او په داسې وطن باندې چې د میږ خپل ریاست و د میږ د ریاست د سکیورټي ادارې که هغه فوج ده او که د دې ایجنسۍ دي د ډېر وخت نه چې د څه ټیم نه دا ملک جوړ ده په دې وطن باندې دا ادارې و دا فوجونه الزام لګوي چې دا د دهشتګرد مسکن ده دا د ترهګرې مسکن ده دا علاقه غیر دو خدای مکه دا خلک ادمخوران دي د خلکو وینې شي بیا په داسې ماحول شي چې د میږ خپل ریاست په دې قوم باندې دا الزامات لګوي زه نن دا وایم چې که دا پسون نره ګټه وکړو که نه یې وکړو خو د ریاست دا دعا غلطه ثابته کړه چې دا خلک د امن ملګري دي دا خلک د ښه سوچ ملګري دي او دا خلک ریاست ته هغه بنیادي ذمهواري ور وښایي چې په دې خوره او په دې وطن باندې د امن په ځای کول دا که چېرته په د ریاست شه اخلاقیات وایي بیا دا د سټیټ ذمهواري ده په خپله خو نه الټا هغه خلک دا ذمهواري ور وښایي چې په کومه خلکو باندې دا د دهشتګرد یا د دهشتګرد د ملګرۍ الزامات لګوي و دا الزام په لګوي چې دا خلک د دې خاورې سره مخلص نه ده دا خلک خدای مکه یا د رای ایجنټون دي یا د این ډي ایس ایجنټون دي یا د فلاني ایجنټون دي خو موږ دا ورته وایي چې تو چې په کومه خاوره په کوم ښار په کوم وطن باندې د انتها ناز ده چې دا ډېر محب وطن دي د موږ دا په دعا سره درته وایي چې د دمو په قوم د دمو په غیرتي پښتنې دي چې څومره مصنوعي جنګونه تېر کړل ته خالي د دومره وخت رسې په هغه لاهور چې ته ډېر محب وطن ګڼې ته په هغه لاهور باندې د دومره وخت رسې لوډ شیډینګ وکړه د زه د محب وطني کسو نو سبا وګه د خپلې نسول یې جنازې لیدلې دي او په داسې حالات کې مې لیدلې دي په سوې زلمي مې داسې لیدلې دي چې داسې کا قدم په قدم د مو فوج پرېږ ته د مو پولیس ته د مو سکیورټي چیک پوسټونه دي ځکه د شمالي وزیرستان خبره صرف وکړه د 500 نه د زیاتې کسانو ټارګټ کیلینګ هغه ځکه شوی ده خو د یوه کس قتل نه ده جوت شوی بیا په دې صورتحال کې موږ دا ویلی شي چې یا خو ته ناکام یې د امن په ځای کولی شې او که نه ته چېرې وایې چې زه نمبر ون یې نمبر ون ادارې نمبر ون ایجنسۍ لرم بیا ته یا دا قتلونه په خپله ګوته کې او یا د دې قتلونې ملګری دویمه خبره په دې مانځ کې نه ځایږي خو په داسې حالاتو کې بیا موږ د موږ وګڼي چې دا د دې قوم شرافت ده چې دا د بغاوت دا د شر و د فساد دا د توڑ پوڑ د طریقې سیاست نه کو بلکې په پوره امنه طریقه سره نوسته که نه وي موږ ته په د پاکستاني شه بار بار دغه خبره ریپیټ کېږي چې موږ مسلمانو ته یو آزاد ملک ځکه غوښتو چې په متحده هندوستان کې د مسلمانو سره ډېر ظلمونه شول خو موږ دا په دعا سره وایي چې په متحده هندوستان کې د مسلمانو سره دومره ظلم نه ده شوی لکه څومره چې په دې اسلامي ریاست کې د خپل ریاست طرف نه د دې قوم او د دې عوامو سره شوی ده خو بیا دا عوام د ازادۍ مطالبانو کو څومره شریفه مطالبه کو چې موته انګوره دا ګیټ کولا وکړه چې تجارت پو وکړه څومره شریفه مطالبه کو چې د مو د وطن نه وسله صفا کړه څومره په شرافت مطالبه کو چې د مو په وطن کې د تیرې شیشې ګاډي ګرځي د نه فساد جوړېږي دا نه وي څومره د شرافت مطالبه کو چې د مو کاروباري خلک پرونو ورځ اغوا کېږي او د ونو بزرګ د لمانځ نه اغوا کېږي دا خلک ورته بازیاب کا د مو په خیال په دې خبره باندې سره پوهي
دای د میش سټیټ و د میش د سټیټ ایجنسۍ په دې شي باندې دوی ته تسکین راسي چې په دې خوره باندې شر او فساد وي، په دې خوره جنګي نه وي. ځکه چې تاسو وکړئ چې د کیم قتل نه بعد د اف آی آر کټ کړه ده، دوی تفتیش کړه ده، خو چې څوک د امن غږ چې کوي د هغه په خلاف اف آی آر ده، په هغه باندې چپې اوي، د هغې نه جنین اډه کېږي. خو دا پالیسي دا ولې چلوي؟ د دې پالیسۍ وروسته د جرنیلونو د اساسي راز پرېږده چې کوم یو جرنیل د پاکستان نه ریټایر کېږي ملګري موږ الزام نه لګوي وایي چې د تاریخ په اوږدو کې یک یو جرنیل چې د ریټایرمنټ نه بعد دی په پاکستان کې نه ده پاتې شوه، د خپل اساسي بهر دنیو ته وړي دي و اساسي جوړه کړې د پردی ملکې په جنګې شه دي د امریکې او د سامراجي قوتې په خواهش باندې داسې که پردي جنګونه په د قوم ورتپلي دي و د هغې جنګ د جري ساتنې دپاره پالیسي دا اختیار کړې ده چې د دې فوج و د دې ایجنسۍ د ملک د هرې یوې ادارې په مرۍ باندې پښه ایښې ده، د ملک مخشیات یا په لوس شوی اخیسته ده، د ملک سیاست یا په لوس شوی اخیسته ده، عدالت یا په لوس شوی اخیسته ده. خو دې باوجود زه په دعا سره وایم چې دا دومره نالایق خلک ته چې نه د عدالت سترګې په ده باندې روښانه دي او نه د سیاست په میدان ښه دی په سپینه لمن پورته شوې ده او د محشیت خو یې تاسو وینئ چې بیړه یې غرقه کړه. خبر چلېږي چې ملک دیوالیا کېږي. وام تصور دا ورکوي چې د پاکستان لیډران غله دي. موږ دا وایي چې د یوه جرنیل حساب وکړئ، د یوه جرنیل د ټول سیاستدانانو به په معاف کړي به چې دا امره د پالیسۍ یا په خپل لوس ښه واخلي و حال دا دغه وي چې د ملک هره یوه اداره دی ناتبادو او په دې صورتحال چې دی بیا څګېږي. موږ په پوهېږي چې د امریکې د مقصد د تکمیل دپاره دی د نوي اپریشن اعلاني نه کړو. به دا حق موږ لري چې دا پوښتنه ونه وکړي چې ته څه اپریشنونه په دې خوره باندې وکړه چې څومره د مرضي وي دومره اپریشنونه وکړه، خو کم از کم د یوه اپریشن مثال خالي د یوه اپریشن مثال داسې وکړه چې د هغې نه بعد په هغه علاقه ښه امن جوړ شوی وي چې ته اپریشن کړی وي. البته په زور به خامخا د یو وطن لیډ شوی وي چې چېرته اپریشن شوی ده، ګرینه به لیډ شوي وي، نازولي به قتل شوي وي. خو که چېرته واقعي د ملک یا د ملک ادارې په دې شي سنجیده وي چې موږ په دې خوره باندې او په دې وطن باندې امن برقرار ساتل د موږ هدف ته د به موږ ته وښایي چې اپریشن د دې مسئلې علاج نه ده. یتو جرنیلانو ته د کوبل د چای نه ودري بیا به په دې خوره باندې ټیک ټاک امن وشي. چې څه پرې دا د کوبل په چای د تو جرنیلون ډولینه کو بیا به دې نتیجه دا وي چې ته به د سامراجي قوتې د جنګ پالیسۍ خشاک دا خور ولس جوړوي. خو یوه خبره موږ په قلاو یې کې په جاهر یې کې چې که د چا دا خیال وي چې په معاشره شه به ته مړي کې و خوف په پلاو کې د دې کوم اواز په ټپ کې د کوم اواز په غلا کې موږ ورته وایي چې دا د وهم ده. دا خلک دا قوم که یې ورسې غله و د تو په جنګي پالیسۍ باندې هغه رد عمل نه وکړي چې په چار و صرف په دې وجه غله و چې په دې جنګ شه باید چې دا سسپینس و چې د جنګ یا د اسلام په نوم روان ده او د جنګ یا د ملک د بقا دپاره روان ده. خو اوس یې مو په خیال په مانه مخکې کمې ویړ کې دا خبره وکړه چې تو په پالیسي بچای پوه شوه ده. دا خبره هېڅ ته د مغزې نه وباسه چې زه به خپل مصنوعي جنګونه په دې ولس ورتپم او دا خلک پرته ناست دي. زه آفرین وایم یو واره بیا د احتجاج ته د پرلت ته د پسون د ټولې ګډونوالو ته. خو ملګري دا د یوې ورځې کیسه نه ده، دا د پاکستان د اویاوې کولې پالیسي ده. دا که بدلول وي دا به ډېره په سړه سینه دا به ډېر استقامت غواړي. که په دې احتجاج نه وشوه د احتجاج شکلونه به بدلوي، د احتجاج دایره به وسیع کوي، ځکه چې د غم د ټولې پښتنې ده. د غم چې څومره په شدت سره په ونه شه ده په دې نه زیات په شدت سره په میرانشاه په میرلي شه ده، په نه زیات بیا په زونې خیلې شه ده، په نه زیات بیا د سوات په غرې شه ده. په هر زوی شي و دا جنګي پالیسي و دا د مار و د غوډ په منصوبې دا مسلسل روانې دي. خو زه به بیا دا ووایم چې که د قوم
دا فیصله وي چې کوم غږ کو کوم روزي احتجاج کو فریاد کو او بیا به دا احتجاج شکل بدلوي د حکومت نه و د حکومت د سہولیت نه د بایکاټ په شکل شي په مشاورات سره چې د سیمرا قومي نه دي د سیمرا پسوني نه دي سیمرا پرلتي نه دي بیا انشاءالله هغه ورځ لرې نه دو چې دا یې بمیر دې ته مجبوروي چې خپل وخستې ډالر واپس کړه کوم مزید جنګونه نه غواړي ملګري زړه مې غواړي چې خبرې ډېرې په اوږدې در سره وکړو خو په مونه بعد به ډېره مشورو نه خبرې زده کو جمع مجلس په وخت سره کړي او د یوه بل په دُخ په درد چې سره شریکېږي یا د رحمت شاه صاحب په د یوې دوې شېرې باندې اجازات درنه وخلو چې څو پورې چې وانخلي شعور اجتماعي غیرت څو پورې چې وانخلي شعور اجتماعي غیرت سوځي په جونګړې بنګلیوال به تماشې کوي او سوچ میں وحدت وتار پتار د پښتنې غیرت سوچ میں وحدت وتار پتار د پښتنې غیرت عمرې په غریبان او لیډران به تفسیرې کوي ډېره مننه